بسم الله کستاسو ایمان مضبوط شو. تاسو دا هر څه چې کوئ برای نام منځونه او د سنت شیخی نه سنت هم چې درې درې ګوتې بس ګومنځ هم ساتلي ګیرو ګومنځور دی خوش برای نام یو بسم الله. یو بزرګ له یو سړی راغی وی داسې الفاظ راته وښایه چې د اوبو د پاسه ګرځم. ویل ښه په آسان لفظ ورشه سمندر ته او بسم الله الرحمن الرحیم ووایه او ورټوپ کا صرفه به نه کې او نه به درېښتې ورځه. بس چې ورغلی دی بزرګ خبره وه بسم الله الرحمن الرحیم او ورټوپ کړي. چې ورټوپ کړي دي سمندر ورته ځمکه شوې ده او دی پې ګرځېدلی ښه وګرځېد رات. بزرګ ورته څنګه چلو شو؟ ویل صاحب چې ورټوپ مې کو نو سمندر ډوبول نو یا الله مې د خولې نه ووته او سمندر راته ځمکه شو زه پې ګرځېدم. وی بچیه چې تا ورټوپ کو د سمندر ډوبولې او تا الله ته کې وی په دغه وخت کې ډېره کې ښځه وه؟ ویلې نه. زوی دی و؟ ویلې نه. مور دی وه؟ ویلې نه. پلار دی و؟ ویلې نه. دوست عزیز تربور دی و؟ ویلې نه. وی د الله نه سوا دې پړه کې بل هیڅوک نه و؟ ویل په خدای قسم کوي څوک. ویل په اوبو مغه څوک ګرځېدی شي چې پړه کې سوا د خدای نه بل څوک نه وي. زمونږ کړه کې خدای شته؟ دا امام ابو حنیفه دی. کوټه کې راغستی دي خلق په مکه معظمه کې او په اوږی دي او ورپسې راغلي. ویل وجنو دی. ولې؟ ویل ته وایې چې فاتحه خلف الامام نشته. فاتحه خلف الامام یو باس دی په اسلام کې. اهل حدیث حضرات وایي چې امام پسې ودرېږي نو الحمد به وایي. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی چې امام پسې به الحمد نه وي. نو دوی کوټه کې راغستی دي او رااله په امام صاحب پسې چې امام صاحب ورته وایي چې په دې لاس ولاته کې په دې لام کې علمي باس چې دی خو به بیا کوو چې دا لام کم لام دی. لام خو په څلور قسمه دی دا کم لام دی دا باس به بیا کوو. خو اوس دوی سره یو اجتهادي کار کوه. لوی ډلې ته وایي چې هلته یو کار ده زه خو ستاسو ټولې ډلې سره باس نشم کولی. تاسو په ټوله ډله کې یو سړی منتخب کړئ یو چې هغه ما سره باس وکړي. که هغه وګټله تاسو ټولو به ګټلي او که هغه بیلو ده نو تاسو ټولو به بیللي. ویلې ټیک ده. یو ملا یې پکې منتخب کړو. وی صاحب دا به در سره باس کوي. وی که ده وګټله وی مونږ ټولو ګټلې ده او ویل که ده بیلو ده ویل مونږ ټولو بیللې ده. امام صاحب صادر په اوږه واچولو روان. هغې ورته ویل ولې چېرته ځې؟ ویل تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. دا عقل لرئ په خبره پوهېږئ ویښ ماما تاسو پوه امام صاحب ورته وی تاسو په خپله فیصله وکړه چې امام پسې الحمد نشته. چې تا یو ځلې نیت وتړلو په امام پسې خو د هغه الحمد ستا الحمد ده که نه د هغه مونځ ستا مونځ دی که نه. تاسو خیال دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عقل و دا د هغه اجتهاد او دا د هغه فیصلې. اوس به مور چېرته راوړي او امام ابو حنیفه به پیدا شي. بله خبره ده چې زمونږ ملک کې دنیا ده او هر قسم خلق هم پکې دی. امام ابو حنیفه ته هم جاهل وایي داسې خلق هم. تاسو خیال را یو بزرګو یو جنازه کې یو ځای شوي نو ما ته وایي چې د امام بخاري رحمت الله علیه علم چې هغه په کروڑها درجې په امام ابو حنیفه اوچتو. امام ابو حنیفه څه پیدا د امام بخاری په مقابله کې. ما ورته وی چې یو خبره تاسو یو د کور مالکی او یو د کور خادمی دې په پوهیږئ. د کور صفائی او ټول نظام کور او نظام زندگی د مالک چې نوکر جوړ نه کی نو مالکی جوړولې خبره کوي نشي. امام بخاری اب حدیث راغوندون کې وہ پدې کې شک لیکن پدې حدیث باندې پویول د قوم دا خدمت کې امام ابو حنیفه نه وکړي. اوس په ټول امت مسلمه د دین پر رو ګذر نه پوي دی او په درک به نه وي چې په کوم طرف لاړ. تاسو خیال را پر رو ګذر به نه کوي. د دې قران او د حدیث کل هم تفسیر و اشاره النص و دلاله النص و اقتضاء النص وغیرہ وغیرہ دا ټول دی ائمه مجتهدین وکړي. کدا ائمه مجتهدین نه وي نن بستا د دنیا فیصله د اسلام چې وي پرو ګذر به سره نه کوي.
تاسو خیال نو عزیزانو عرض میں داو چې پیغمبر کم انتخابات کړی دي په دې منځ کې د الفاظو هغه له عملی جامه بیا پیغمبر ورغو اغوسته وا او بیا داغه خط او خال چې ده هغه ائمه مجتهدین جوړ کړی مولانا تنویر رحمت الله علیه ته یو قاری راغی ورته صاحب ما د قرات ټول کتابونه ویلي او زلوی قاری هغه ورته وی چې ته د الحمدلله چې شروع کړه ټول غلطه وره ورته بچیا د قرات لستو سره د مشق کړه دي مشق قرات خدا معنا چې تی به په خله کې دیزه کې وي تی به په خله کې دیزه کې وي ری به په خله کې دیزه کې وي عین به په خله کې دیزه کې وي غین به په خله کې دیزه کې وي ضاد به په خله کې دیزه کې وي کتاب کې خدا لیکلی دي اوس د کتاب هغه الفاظ له عملی رنگ ورکول دا مشق دې کړی دی هغه وینا په ټول قرات ته اباسلا د دې داسې مثال دی لکه یو فوټوګرافر د سړی تصویر وباسي چې تصویر وباسي نو بس یو ولار بوت پکې راشي د معشوقې تصویر وي ولار بوت پکې راشي اوس معشوقه کې چې کم ناز او ادا داغه په خبرو کې چې کم لچ داغه د خبرو په سترګو کې چې کم ناز او ادا هغه په کیمرا کې راتلی شي ها اوس دا هو په خاورم نه پويږي ما خو یو وقاص مې یو سړی ته وی قبل ما چې د جمعات له څوک راځي دام را باندې بدلی خپه نشي اوس سرن ختی یو سبق زه په دې بلان خته متازو په دې بلان ختی چې رازو بس دا مم عزیزانو په خواني استادانم داس یو سوال به وکړه په مکه معظمه کې ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي نو د بادشاہ قاضي چې کا خیالم کړی داغه هو پټاخم ډیر اوچت نو ابن ابي ليلى د بادشاہ قاضي هغه خلوه پټاخه هغه ته یو مسله رااله مسله ورته رااله چې جی سلور کا سناس کو داسي او مار راغه مار په دې ډونبي سړی وروخته د ځان نه ټیلا کو په دې دویم وروخته د دویم چې ځان نه ټیلا کو په دې دریم وروخته د دریم چې ځان نه ټیلا کو په دې سلورم وروخته امر او دا سلورم اوچی چلو مر او سوال قاضي صاحب دادې چې دا سلورم چې مر شو د مار د چې چلو د وجه نو د دې مړی د دیت تاوان چې د په دې دریو کسو کې 50 دا 50 ابن ابي ليلى ویلي چې تاسو خو تجربه وکړئ دا تاسو کوي نو چې دا تاوان 50 ار تو پړتو بلګې ما یو خبره کړې و چې زړه مې خلیل بیا را چې ابراهيم عليه السلام چې قرباني کړې و دا ګډوري غوخي چاو نه مې چرته یو کالی وی چې پور کې پروتوم د خلکو د لازه خاتون نه دي کم ځای بیا غوخي چاو غوړي غوخي چاو مال غوخي ماو چاو غوړي غو جانه پختنه وکړه چانه دي پختنه کوي ایو بزرګ ته ورغلي دي هغه ورته لا غوخي ټولي دیګر مولا د دویل بیخ په دا خبره ها غریبن تنگ کړي اوس ابن ابي ليلى وایي چې دې دریو کې دا تاوان چې ده دا په دې دریم کس ده ځکه چې دوه ورغورځول په دې سلورم باندې او سلورم یو خورو نو بس پد ده فیصله بادشاہ قاضي فیصله وکړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تدا فیصله ورکړه چې ابن ابي ليلى تا د قتل د دیت دا مسله پیش و هغه دا فیصله وکړه الله اوس د امام ابو حنیفه عمر علم بملا سو مور وروړي او بیا به پیدا کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایل چې الله دې رحم وکي په ابن ابي ليلى باندې ډیر احفش غلطي په دې فیصله کې خلق وای چې صاحب څنګه زما دې ګوت ته ګور امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ورته اوس د دې قیاس ته ګور چې په دې سر رومبي سړی د امار وروخت او د ځان نه ټیلا کو په دې دویم وروخت دا دویم یو خړو کا بچو تاسو وایټو بچ امام صاحب وی چې دا دویم چې بچو نو دا رومبي سړی اخلاص ٹھیک دې دویم چې په دې دریم ورواچولو دا دریم یو خړو کا بچو نو دا دویم اخلاص دې دریم چې په دې سلورم ورغورځولو اوس خبره په دریم او سلورم کې کدا سلورم سړی فی الحال ورأتول السلام مار چی چلی او دې مړی خو تاوان به دا دریم سړی ورکړي او کنه فی الحال نه چی چلی سات پسی چی چلی نو دا دریم خلاص شو د سلورم خپل ګناوه
نبم ځان نه ټیله کړی او غورځولی دی. دا فیصله وه د امام ابن ابي ليلى ته چې خبر راغی چې امام ابو حنیفه خو ستا فیصله رد کړه او هغه داسې وویل. نو ابن ابي ليلى بادشاہ ته شکایت وکړو چې زه کومه فیصله وکم امام ابو حنیفه زما هغه فیصله رد. نو بادشاہ امام ابو حنیفه اونیو په جیل کې واچو. تاسو خیال را علماء اتقیا د دین داخله. یو عالم سوال وکړو په طالبانو باندې چې د دې جواب وکړي. طالبانو ویل صاحب وای تاسو به دا خوند لیدلی نه چې استاد څه وخت کې درس کوي طالبانو ته، خو چې استازم خو استاد مشفق استاد او الله پاک ولا خف صحت او بلاغت ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر ناشته چې هغه پیریډ یو غنټه یا نیمه غنټه د دنیا بادشاہي داغه د یوې غنټې په خوان باندې قربان شي. کم خوان چې په هغه درس کې وي او د استاد او د شاګرد په هغه سوال او جواب کې کله کله په خوشتبین طالبانو باندې سوال کوي استاد چې د دې جواب وکړي چې رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا دریا درون کشتی کشتی درون دریا. رفتم بسوی صحرا دیدم عجب تماشا دریا درون کشتی کشتی درون دریا. وې صحرا ته لاړم یو عجیبه تماشا مې ولیده. دریاب مې په کشتۍ کې ولیدو، کشتۍ مې په دریاب کې ولیده. طالبان حیران شو. استاد هم حیران یې چې دریاب په کشتۍ کې څنګه؟ دریاب خو عظیم شی، کشتۍ په دریاب کې نو دا خبره خو ټیک ده، لیکن دریاب په کشتۍ کې دا د طالبانو په عقل کې نه راځي. استاد ورته وایي چې سوچ وکړئ خو ټول طالبان عاجز شو چې حضرت دا جواب زمون په سمجھ کې نه راځي. رفتم بسوء صحرا دیدم عجب تماشا دریا درون کشتی کشتی درون دریا. هغه ورته لوي د خدای بنده سارا ته تلو ما د یوونی لاندې مې یو سړی ولیدو نو پر رحیل کې قرآنی خیر او هغه لستو. نو قرآن نه عظیم دریاب بل چرته دی. یو عظیم دریاب زکه دی قرآن چې تر قیامت پورې به د قرآن نه نوادرات او عجایبات روزي او خلاصيږي بنا. نو هغه علما هغه خلق او شاګردانو ته وایي چې قرآن یو بحر بے پایان دی، نا پر رحیل کې پروتو. نو دریا درون کشتی دریاب میں په کشتی کی ولیدو او کشتی درون دریا رحیل میں په قرآن کی ولیدو. رحیل او قرآن دوارا لازم ملزوم طالبانو چې سوچو کوئے واللہ رشت زبچر تنه پیدا کوم ابو بکر و اغا ابو بکر چې د خار نبار او بوډای وسیدا. نو ابو بکر صدیق بلاړو، حضرت عمر بلاړو، کوټه به ورته جارو کړو، منګي به ولا د ګورا ډکړو، سقجوري سقان به ورکړو. حضرت عمر وایي چې اورځ زه وختي لاړم، چې وختي لاړم څګورم چې بل څوک لګیا دی دا بوډای په کوټه کې جارو وایي. و چې سات 13 شو زه ولاړم چې مې کته چې در اجوم پلان نه راوته نو فازا هو صدیق هغه ابو بکر صدیق. حضرت عمر نه بل وخت کې پلي بشته او بوډای له کوټه جارو کړ. امیر المؤمنین دی او بوډای له کوټه جارو کړ. خلک هم دغه چې لاړو تیر او څوک پاتې نه. دا چې سره زنګورم چې ورنږدې شي سره هغه ته د سکون روحاني تسکین ورته وشي. دا نشته ار سره د سپیر ورشوه سپې چې سحر را پاسي نو سپېګمې راکاږي چې مرداره به کم ځای کې ورشم وي مونږ راغی. نو عزیزانو د ګریوان کې سوچ وکړئ. قرآن کریم لا ترتیب حضرت عثمان ورکو، ترتیب بیا څنګه ورکو؟ قرآن چې دا آیاتونه را برابرول دا دې پسې دی، دا سورت دې پسې دی، دا سورت دې پسې دی، دا آیات دې پسې دی، دا دې پسې دی. بزرگان وایي چې دته هغه وخت کې به کشف وشو د لوح محفوظ. نو په لوح محفوظ به ورته هغه ترتیب ښکارېده او په هغه رنګ باندې بیا قرآن ترتیب کړی. نو دا موجوده ترتیب چې کوم د قرآن دی دا هغه دی چې حضرت عثمان کړی. شروع په الحمد او خلاصه په والناس. دا کار الله پاک د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نه غوښتل. اوس اخیری خبره و دا ټول کتابونه ګډوډ صحیفه تورات انجیل زبور وغیرہ. دا قرآن چې په کوم رنگ نازل دی 15 کال 100 کال وشو هغه رنگ نه تر دې رنگ پورې نه مغسل. د دې راست
د دې راز دا نه دی چې دا مليانو راټینګ کړی د دې راز دا دی چې الله فرمایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت په تر قیامت پورې ذکر نو تر قیامت به د دې قرآن څوکیدار چې دی هغه خدای پاک نو څوک پکې ګډوډ کوي قرآن ستا قانون دی عزیزا که وعده دی درکې قرآن نه به تپوس کې کمره درکې شوی قرآن نه به تپوس کې خوشحالي در باندې رااله قرآن نه به تپوس کې غم در باندې راغی قرآن نه به تپوس کې که ټول ژوند په دې ډانچه وانه چوي او تش منځونه او د سونه او حاجي صاحب د ځان نه جوړ کړی دی او د قرآن د عمل وخت راشي او ته قرآن ته نږدې نه راځي حاجي صاحب دار څه به خدای په دې مخ درولي او درته به وایي روانې کوي جهنم روان وعده کوي قانون موجود دی مړی شو قانون موجود دی نو الله دې مونږ په صحیح معنو کې د دې قرآن تابعدار عزیزانو دا قرآن بم د قیامت په ورځ ولاړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم د استغاثه پیش کی دا الله په عدالت کې وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا پیغمبر بنا اللہ پا عدالت کے دعووں کی چے پروردگار دا زما آغا قوم دے چے زما پا کتاب ما پور دے پا دنیا کے ٹھوکے کولے دا آغا قوم دے چے دے قرآن پور دے اللہ توبہ چے پیغمبر ہوئی چے دے قرآن پور دے قوم ٹھوکے کولے بیا استاد اخلاصی درک چرتا لگی خلاص بشی دیتا سوچو کہ زمان دا اخلاصی ایس لار ایس یو لار دا او هغه لار د قرآن دا او هغه لار د جناب محمد رسول الله نور لارې نشته نو عزیزانو دا پرور ولې در تعطیل کوم چې الله دې ماته او تاسو ټول ته په دې قرآن د عمل کولو توفیق راکړي نو ویاک نستعین دا معنا چې د الله نه سیوا به د بل چا نه امداد نه غواړي چې الله دې پړه کې کور جوړ کړو الله دې معین او مددگار شو بادشاہان د زمانه بستا په خو کې پراته نو الله دې وکي چې زمونږ زړه د خدای کور او په دې مونږ کې چې کوم الفاظ مونږ د یا کنستعين وایو دا زمونږ په خارج کې ایمان وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله